موږ ورله نکاح وتړو چې بیا داسې یو هفته بعد تپوس وکړو د واده هلک څنګه دی وایي مولانا صاحب خو جدا شوی دی ولې جدا شوی دی ښځه یې خفه وه دا د خپل خاوند ته وایي زما ستا د دې مور سره ژوند نه تېرېږي دا ورته وایي بوډی شوی ده دماغ وایي کار پرېښی دی ګزاره ورسره کوه مړه به شي خلاص به شو دی خلاص بشو دی سمره بے وفایو منگا ترا یاد کاغه سخت وغه تکلیفونه من جرګه کې ناست یو کنه واته زامن دي ها جایداد تقسیم شو یو بل سره هر څه تقسیم کړل کنه چې د مور نمبر راغی زه په انتظار وم چې دوی به اوس څه کوي یو بل ته ویل وایي مور به تا سره یم بیبي به تا سره یي نن بیبي غریبه غمجنه ده کوم بچي ته ووایم چې دوایانې مې ختمې شوي دي ماله زما دوایانې راوړه ماشومانو یو بل سره وې جګړې کولې مور زما داسې ویل که نه اوس 12 زامن دي 9 زامن دي یو بل ته وایي مور به تا سره وي مور غریبه غمجنه ده کوم بچي ته ووایم دوایانې ختمې شوي دي ماله هسې نه د ده موډ خرابي هسې نه غوسه کي غریبه نشي ویلی ما کتلي دي د هغې مور دردونه تکلیفونه تاسو سره شریکول غواړم که نه هسې نه ښځې خبر شي هسې نه بد وګڼي که نه ته چې د کور نه وتلې غټ لیست یې ورکړی و ښه مور وایي زوی وایي لور وایي ښځه وایي تا خو وایي څه رانه وړل که نه تا خو څه رانه وړل که نه یو بوډی وایي یو ډډې ته ناست دی تسبیح ورکوي وایي بچیه ته خوا راشه په دې تندي باندې ښکل کړي که نه خلک وایي څه دې رانه وړل وایي بچیه سار وتلی وایي چای دې م نه وڅښلي څه دې خوړلي دي او که نه